ډېر وړکی ښه ښکارېده چې دلته وغورځول. نو چېرته وغورځوم؟ هغه د ګن خپل ځای د پیغې کې ولې نه اچوې؟ بس دلته مې واچوه وامې چوه. تاسو د لاس څوک جسم نشئ ښکلی. دا سړک یې تا د پلار ده؟ دا زما د پلار دی. ته خو بیا ډېر کم عقل سړی چې د پلار په سړک کې ګن غورځوې. ته خو ډېر بې عقل سړی. سر لږ ټیټ کړه، سر لږ ټیټ. دا پولیسو ته ډېر، ته د پلار نافرمانه اولاد یې. بس کور دې وطن ډېره مزه یې وکړه. دا ګن ماته راکړه. نه زه به یې اوسم، زه به یې اوسم، پرېږده. ته زحمت مه کوه، زه یې وړم. هغلته د ګنج کې نور ښې. یاره دا نیم خلک خو دلته بازار ته راشي مدله دا ګن دلته په لاره کې وغورځوي. ډېر ناپوهه خلک دي. هلکه ولې په هغه ډسبین کې نه اچوئ؟ داسې خلک دي. هېڅ هلکه شرمول مه کوه، خلک به مو ګوري. شرم د شروالۍ والا به یې کوي که نه. هر ځوان باید ته د شروالۍ په تمه مه کښېنه. شروالۍ غریب به کوم پسې رسېږي، به چا پسې رسېږي؟ خپل وطن ګل وطن. هر سړی وطن لپاره باید یو شي وکړي. تا دې وطن ته څه شي کړي دي؟ که نور دې د وسه نه کېږي دا ګن خو پاکوه که نه. چنګن شیه پکوله چکسه خوښ او تسمات یې کوم. خدای دې بې خدای ته برباد نه کړه. دا دی او تسمات یې چای ده. دا دې ولړلمه. خدای دې بې خو باسه. زه نه ګورې او راخوشې تړون دی. دلته خو زنانه هم تېرېږي. کور دې ډنګ بنګ نه سه. کومه دې زنانه؟ کور دې ډنګ بنګ نه سه. دلته زنانه تېرېږي او دا بازار ده په دې پارک کې ته داسې هغه کې تشناب ته ولې نه ځې؟ نشم تللی تشنابه پورې. نه شي تللی نو دلته په بازار کې هغه کوې. نو چېرته وکړمه؟ خدای دې د خلک دارخوره نه ولي. قسم په خدای داسې څوک درکړم ګڼه د سپلمې دې په دې ونه کې ونیښلومه. یو تال دلته مه ونه کړه. ادب زده کړه وروره، ادب زده کړه. وروره څوک نشته د ونې بغل ته مې. بغل ته مه کوه که نه وروره، دا ښه کار نه ده که نه. ادب زده کړه، تربیه زده کړه وروره. قربان دې شم، دلته مه کوه. ته ډېر ښه سړی یې، نیازمین یې، تک سپین یې، ګلورین یې. زه په مخه دې زیړي ګلونه. ښه دلته بیا ونه کې که نه بیا داسې لغته در کوم چې سر دې په دغه هغه کې ولګېږي. صحیح شو. السلام علیکم. بخیر مشهور تازه بخیر. وعلیکم سلام. کېنه ته څنګه هلکه؟ جوړې په خیر. اجماله مخ دې لکه سټ کوکسارې بې عقله انسانه دومره نه پوهېږي. دا مخې ته ګان درته پروت ده. دا خو ټولوه که نه. زه شروالۍ والا یم چې ټولې کړمه. شکل خو د شروالۍ والا ته څه وایي؟ ولې شروالۍ والا د چا نه بدتر دي؟ هم د الله بندګان دي که نه. دا وطن ته څه شي کړي؟ کالي مې هم کړي، سپلۍ مې هم کړي. نور څه وکړم؟ والله ډېر بد ښکاري. خدای به زه ټول کړم. ټول که یاره ته سختې خبرې درته وکړې وله، سختې خبرې ته وکړې وله. ویې پېژندې یاره مجیب وله زنده باد دي. راواچوه چمبه، راواچوه چمبه. کښېنه. نه ته یې ښه درته ونه ویل اجمله. سارې منګلی ته خو سره ناست دی، خو تا به ټول کړي وو. وطن ولې ګنده کوئ؟ څنګ ته مه کېږه کوږه، خو تا به صفا کړي وو. پیکایي سړی نه دی، پیکایي به داسې لکه تاسې ده. وله زنده باد مجیبه. نه اجمله ښه خبرې ونه کړه. ته خو ډېر د لایکو شوقي یې که نه رښتیا؟ ډېر دا کیسه وکړه. ښه ته داسې کار وکړې، تا په کوڅه کې یا لاره کې ګن پروت وي، ویډیو مدولا ته موبایل ورکړه، ورته یې ما نه ویډیو کوه، ګن راټولوه، په خپل فیسبوک کې شیر کړه. بل سړی به مو ته تشویق شي او زه ما کې منشن کړه، ډایرکټ یې زه ته شیر کوم خپل پیج نه، خپل آی ډي نه زه شیر کوم درته. واده ده والله چې ته شیر کوم، خپل آی ډي نه شیر کوم. دې سره به نور هم را تشویق کړي خلک. او چې نن سبا لایکو لپاره خلک څه نخرېږي، راځه چې د لایکو لپاره د وطن پاک کړي که نه. دا خبره دې هم به لایکونه درته پیدا شي، هم به وطن پاکي. زه خپل آی ډي نه درته شیر کوم، پوه شې. ته په آی ډي وخېږه، ما صرف کې منشن کړه، ګن به پاکوې. باید دا د موږ او تاسې وطن ده، دا باید پاک وي، ښکلی وطن چې روح کې خوشحاله وي. خپل وطن.
ته